شهید شلو خیر خواد امت شیخ سردار ولی فراق د مؤمنو خلق زړونه لړزوي. امام علوسی رحمه المانی کی دار کلی دی چې کله انسان منځ کې پر مانځه کې خشوع نه د منځ د الله دربار کې نه قبليږي. به دویمه خبره د علماو په نسبت باندې دا چې په ټول مانځه کې دا خشوع ضروری ده که صرف یو سکند نیم سکند 2 منټ 2 منټ کې قول راجح دا چې معمولی غو د خشوع پیدا شوم درست ده. سفیان ثوری فرمایي چې انسان منځ کې او منځ وکي په دې کې خشوع نه ودا منځ ټول فاسد دي. حسن بصری فرمایي چې انسان په مانځه باندې ودرېږي او دې په مانځه کې خشوع نه و ودا په زید دي چې په دې مانځه جنت تلاړ شي الله په جهنم لډې پتا دی سره بوزي جهنم روان شو او تیز لاړو. خشوع پکې پرس ده. اوس ارسړه د خپل مانځه خشوع ګوري. خشوع 5 علامات لري. یو علامه دا چې انسان په داخل د مانځه کې په دې جامو مامو باندې ګوتې متي نه وي. تاسو باز خلک وګورئ حق حرام بشي. دویمه نه کدا چې انسان کله مونږ کې په دې مانځه کې پورته د اسمان په طرف باندې نه ګوري. دریمه علامه د مانځه د خشوع دا چې دا په دې مانځه کې بیزه خوځيږي را خوځيږي نه. او څلورمه علامه دا چې دا په دې مانځه کې زید سجدي له ګوري. اگر که په دې کې اختلاف دی چې سړی به زید سجدي له ګوري که به مخامخ ګوري. د امام بخاری رحمت الله علیه مسلک دا چې مخامخ هم کتهش. صحابه فرمایي چې موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګیری دا وخته کاته چې د قرأت کې خوځول په خفیه مانځه کې نو یا دلته کتلې التا. اخري خبره خشوع فرض ده. زمونږ په دې مانځه کې به اوس خشوع کله لازم. یو څو خبرې ځان سره یاد وساتئ. اول د مانځه الفاظ صحیح کوي مولانا قرا ولا ورشي قاری شیخ جوهر الرحمن دی نور ملګری دی هغه سره زیات په دې حلقاتو کې نه خپل مون صحیح کوي. دویم د مانځه په دې معنا باندې ځم پوهه کې ځکه د مون عریضه ده. ته چې د عارضی په متن باندې پوهه نه نو چې بزانه جانب مقابل نه واړي. دریم قوت المقتضی د رب العالمین سره ډیره قوی مینه محبت ساتي. څلورم ضعف المانع او داس کې د قید وی اغه نظام فارغ کا ډوډۍ کې تیاری دغه نظام فارغ کا بعد دغه نه بیرش. پنځم د موږ په دې غمجن आवाज باندې قرأت په غمجن आवाज باندې کول. شپږم چې کله ته مونږ کوي نو مونږ په دې کیفیت باندې وکړه چې زما د اخري مونږ دی بل مونږ ځنه پاتې کېږم. وم هغه آیتونه او احادیث ګوره چې هغه د سلف سره هغه آیتونه او احادیث وګوره چې هغه د مانځه د خشوع په اړه کې راغلي. او اتم اهل الملک چې انسان به دعا غواړي نه هم د رب العالمین په دې مانځه کې مجاهده کوشش کوي چې رب العالمین څنګه خشوع برابر شي. لسم دې ستري له نږدې ودرېګا. ایو لسم اهل المدا خبره کړي دا چې انسان دې د اذان په باره کې د شي سوچ وکړي چې د مرګ اعلان ورځ زما کیږي. نن د دنیا اذان وشو سبا د آخرت. دولسم چې کله استنجا لسي الله دلته مې دا بدن پاک غواړم انتم به زما نتیجه پاکي. دیارلسم چې کله به د صف کې ودرېږي د پرس کې چې الله په ورځ قیامت یو سرشل سپونه دي یو صف کې به زه ولاړم چې په کوم صف کې ولاړم مانه به ته پوښتنه کوي. څوارلسم چې کله انسان د فاتحه لولي په دې کیفیت ولول چې ستاسو د الله مابین کې شریک را. پنځلسم چې کله قران کریم به سورۃ شروع کوي په تدبر سره وایا چې تدبر پکې نه ګورغم الله نه قبلې. شپاړسم چې کله ته به تور مثال رکوع لرالی او سجدي لراغلی نو دا ډېر عجیب حالت دی. الله کې است اندامونه مثال راقات کړو بس هم دته نه غواړم. ولسم چې به کوم وخت تشهود دي شروع کړه د رب العالمین عظمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او په غبن درود. اتلسم متعدد اذکار پکې وای تنوع فی العبادات سبح قدوس ربنا ورب الملائکه والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. او نو نسم په دې کې د سلف تاریخ وګوره. شلم نیکان ملګری انتخاب کا نو الغرض د کامیابی سبب شې اقامت الصلاه ته الله دې موږ ساس په منځ کې خشوع پیدا کړي. رب العالمین دې ټول مرګونو د قران او سنت صحیح بصیرت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.